ولسی جرګي د پاکستان پر وړاندې د جهاد کولو اعلان وکړ. د چې د ولسی جرګو غړو تازه د پاکستان په وړاندې څنګه د جهاد کولو اعلان کړی دی څه یې ویلي دي په دې ویډیو کې راسره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ. د افغانستان ولسی جرګي ویلي چې د پاکستان په وړاندې باید وسله پورته شي او جهاد باید ترسره شي. د ولسی جرګي غړي وایي چې د دې هیواد دیني عالمان د حق په نه درکولو سره غواړي چې په افغانستان کې جګړې ته خلک وهڅوي او د جهاد نوم ورکړي، ولې کوم غیر اعمال چې پاکستان کې کیږي د هغه پر وړاندې چوپ پاتې دي، خو اصل کې د پاکستان په وړاندې جهاد فرض دی. د دوی له انده پاکستاني دیني عالمان د ISI په فرمایش افغانستان کې د جهاد غږ کوي، خو دې هیواد کې پر غیر اسلامي کړنو باندې چوپ دي. د ولسی جرګي غړي یارباز حمیدي وویل د پاکستان په مقابل کې جهاد فرض دی. جهاد د پاکستان د پایشخانو، هوټلونو او شرابخانو مقابل کې پر شوی دی، خو په افغانستان کې جهاد نسته ځکه دلته سرتراسر اسلام قیم دی او دایم دی. د ولسی جرګي بل غړي وویل اوس د دې وخت دی چې د پاکستان د اجیرو طالبانو او د ایران د سپاهیانو پر ضد ملي جبهه او قیام اعلان کړو. ولسی جرګي په وروستیو کې د جګړې د شدت او امریکایي ځواکونو وتلو په هکله اندېښنه څرګنده کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په سویلي ولایتونو کې جګړو زور اخیستی او دا مهال د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ درنې نښتې روانې دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه راسره لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.